سلام ملګرو، هیله صحتمند به یاست. وخت په خیر یې. زه یم عبدالفتاح همدار، تاسو ګورئ ټیکنیکل همدار یوټیوب چینل. د بایننس کاروونکو لپاره مې نن یو غوره خبر راوړی او بهترینه تګلاره. په دې تګلاره تاسو کولی شئ چې د نړۍ بهترین ټریډران چې په بایننس کې خپل ټریډونه سرته رسوي، د هغو ټریډرانو ټریډونه راکاپي کړئ او تاسو هغه ټریډونه تاسو هم اجرا کړئ. دغه ډېر په اسانۍ سره تاسو کولی شئ چې راکاپي کړئ او دا اپشن نوی بایننس کې اضافه شوی ده چې تاسو د نړۍ بهترین ټریډران چې کوم ټریډونه په بایننس کې هغه سرته رسوي، تاسو هماغه ټریډونه راکاپي کړئ. څنګه دا تګلاره موږ تعقیبولی شو، څنګه موږ تاسو کولی شئ دا ټریډونه راکاپي کړو؟ راځئ بایننس اپلیکیشن ته عمله دا تګلاره زه درته ښیم. دا تګلاره ما خپله هم کارولې ده او کاروم یې. راځئ بایننس ته. راځو په بایننس په اپلیکیشن باندې کلیک کوو. کله چې بایننس خلاص شو دلته ورته منتظر کېږو. بایننس اپلیکیشن مو را خلاص شو. اوس راځو دلته به تاسو په فیوچر باندې کلیک وکړئ. فیوچر چې مو کلیک وکړو وروسته به راسئ دلته پورته دغه ښي لاس ته لیکلي ګوره کاپي ټریډینګ. په دې کاپي ټریډینګ به کلیک وکړئ. دلته چې رالو دلته مختلف ټریډران شته، د هغو ټولو ټریډرانو هسټري تاسو کتلی شئ. هغه ټول کولی شئ څومره دغه ټریډرانو دغه ټریډونه کاپي کړي هر څه تاسو کتلی شئ. راځو لومړي ټریډر ته دغه نوم یې په چینایي که په هندي ژبه لیکلی ده. د هر ټریډر 300 کسان کولی شي چې ټریډونه یې کاپي کړي. ګورئ دغو له 300 څخه 298 کسانو یې ټریډونه کاپي کړي دي. دا بل له 300 څخه 299 کسان ټریډونه کاپي کړي دي. دا کته له 300 څخه 190 ټریډونه کاپي کړي دي. دغه اول باندې کلیک کوو. کله چې په دې کلیک وکړئ د 299 ټریډونه کاپي کړي دي او دغه یې خپله هغه دی توک تاسو دغه کتلی شئ هسټري دغه ټریډ دی چې اوس روان ده. دغه ټریډ دی لګولی دی BTC شارټ ټریډ لګولی ده. پوزیشنونو هسټري کتلی شئ، د ټریډ هسټري کتلی شئ، د ټرانسفر هسټري کتلی شئ چې کوم پیسې ورته انتقال شوي دي. دغه ټریډونه چې کاپي کړي دي هغو کسانو چې دغو ته پیسې انتقال کړي دي. کاپي ټریډر دا تاسو ټول کتلی شئ کوم کسانو چې ټریډونه کاپي کړي دي. دا ایښوالی دا ده چې پیسې تاسو د ټریډر ته په اختیار کې نه ورکوئ. پیسې تاسو سپاټ والټ کې پرتې دي، فیوچر کې مه انتقالوئ. کوم اندازه پیسې تاسو ورته وټاکئ هماغه پیسې صرف په اختیار کې ورکوئ. تاسو په هغو پیسو باندې ټریډ درته لګوي، کوم فیس نه لري. اوس راځو دا دریم ته راسه. ګوره د 190 ټریډران کاپي کړی دغه 300 ټریډران څخه ګوره لیکلي دي کاپي، دا ما کاپي کړی ده. راځو ګورئ دلته کته چې راسئ دغه کاپي لیکلی ده، کاپي چې کلیک وکړئ دا ما کاپي کړی ده. اوس یې ډېر ټریډر ما کاپي کړی ده او څو پیسې ما ورته لېږلي ګوره لیکلي دي نیټ کاپي اماونټ $19 ما ورته په اختیار کې ورکړي دي چې ما ته دی ټریډ پرې ولګوي. اوس دغه مارجین بیلانس چې دی هغه په سر کې چې وګورئ ټوټل مارجین بیلانس 0.50 تقریبا $2 یې ما ته ګټلي دي. څه وخت ما دغه ټریډر کاپي کړی دی او دا پیسې مې په اختیار کې ورکړي دي؟ نن ورځې 2023 کال د 10مې میاشتې په 14 تاریخ په 11:30 بجې 11:30 دقیقې یعنې تقریبا 2.5 ساعته مخکې ما دغه پیسې په اختیار کې ورکړي تر څو دوی موږ ته ټریډ باندې وکړي. او دغه ټریډ ما کاپي کړی دی. دې ټریډ دا یې په اختیار کې ده. موږ کولی شو دا ګوره د ټریډر په نوم باندې کلیک پسې کوم چې ما ته هغه ټریډونه راواړوي. دا کولی شو موږ یې کنسل کړو. ګوره کلوز پوزیشن موږ کولی شو همدغه اوس کنسل کړو. په دغه یو ټریډ چې ما ته لګولی ده تقریبا 9.8% یې ما ته ګټه کړې ده، $1.8 ما ګټه کېږي. یعنې اوس کولی شم دغه ټریډ کلوز کړم او پیسې انتقال کړم بېرته خپل ډیپوزیټ دغه ته سپاټ والټ ته. څه ډول انتقالوو؟ په دې ټرانسفر باندې کلیک کوو. ټرانسفر تاسو کلیک وکړو کولی شئ چې له سپاټه یې کاپي ټریډینګ ته کې او یا یې له کاپي ټریډینګ څخه بېرته سپاټ ته کې. دلته اماونټ ورته لیکئ، له اماونټ بعد په کنفرم ټرانسفر باندې کلیک کوئ. اول پوزیشن کلوز یې. نو دا وله دغه چې ما ټریډ کاپي کړی ده او د ګټه یې څومره ګټه کوي په رقم سیستم باندې روان ده. نو اوس راځو څه ډول موږ تاسو دغه ټریډینګ کاپي کولی شو. را به شو بېرته له سره دا تاسو به کوئ فیوچر ته راځو. له فیوچر بعد کاپي ټریډینګ ته راځو. تاسو به کوشش وکړئ دلته به ډېر مختلف ټریډران دي. دا ټریډران به ټولو هسټري به ګورئ، هر یو ستاسو خوښ شو. راځو په دې کې ګورو څه ډول موږ یو بریالی ټریډر پیدا کولی شو. د هغو لپاره به تاسو راسئ خپله دغه یو پروفایل ته چې رالئ په دې پروفایل کې یو خو چې 300 کسان دی کولی شي کاپي کړي، 130 کسان دا کاپي کړی دی تر اوسه پورې. او دغه کس چې دي 3 ورځې په ټریډینګ کې وتلي، ډیس ټریډینګ 3 ورځې په دې ټریډینګ کې وتلي. یعنې په دغه دی چې دغه اپشن ته راغلی چې د ټریډونه خلک کاپي کړي 3 ورځې وتلي دي پکې. $38 یې دغه ګټه کړې ده، دومره پیسه ده. راځئ دلته ټولو مهمې څه ده وین ریټ. ګوره چې تاسو لیکلي وین ریټ مقابل کې لیکلي 50%. 50% دغه ټریډونه کامیاب دي.
دلته دا وین ریټ چې څومره لوړ وي هماغه ټریډونه بریالي دي. دغه اول څه راځو ګورو، دغه اول کس ګورو، اول ټریډر دې کس ویندا نوی کس نوی ده، وین ریټ یې نه ده سوی 0% ده. یو بل ګورو، د دې ګورو، د دې کس وین ریټ 58% ده. راځو هغه ګورو چې ما کاپي کړی ده، دغه ما کاپي کړی ده، دغه ټریډونه ما کاپي کړي دي. وین ریټ یې څو ده؟ وین ریټ یې 95.1% وین ریټ ده. دا تاسو کولی شئ چې مختلف وګورئ. دا ګورئ د دې ټریډ ګورو، دې 22% وین ریټ ده، نه څلور ورځې وتلي دي. نو تاسو مختلف درته ډېر زیات ټریډران دي، کتلی شئ چې هر یو ستاسو خوښ شو، ستاسو په نظر باندې ښه و، ښه ټریډونه هسټري ګورئ چې بریالي ټریډونه سرته رسوي او هماغه ټریډر تاسو کاپي کړئ. دې وین ریټ ګورو 0% دا مو نوی ده، ډېر ټریډونه یې کړي، 12 نفره یو ټریډر کاپي کړی ده. تاسو یې کولی دلته کته هسټري وګورئ. اوس د ګوره دغه شارټ یې اخیستی ده، شارټ ریټ BTC په USDT باندې $1230 یې ګټلي، تقریبا 1.9% ګټه یې کړې ده دغه یو ټریډ کې. پوزیشن هسټري وګورئ، د ټریډ هسټري وګورئ، د ټرانسفر هسټري وګورئ، ټول هسټري وګورئ. ستاسو په نظر شاید یو بریالی و، ښه ټریډونه سرته رسولي وو، د هماغه کس ټریډ تاسو کاپي کړئ. اوس څنګه مو ټریډ کاپي کوو؟ راځو یو درته کاپي کوم. په دې باندې کلیک کوو، په دې کلیک کوو، کلیک مو تاسو پرې وکړو، راوځئ کاپي ته. په کاپي سم کلیک وکړو، له هغه وروسته په دغه اول اپشن کې یو ټریډ تاسو درته سرته رسوي، یو ارډر سرته درته رسوي. په هغه ارډر کې څومره اماونټ اختیار ته ورکوي چې دی تاته ټریډ سرته ورسوي. دلته ګوره له 10 تر $10 ورکولی شي. د یو ارډر لپاره چې یو پوزیشن دی خلاصوي $10 الا $100 درته کولی شي، $10 ته کولی شي یو ټریډ ته ورکړي، مثال $10 ورکوي. په دوهمه خانه کې کاپي اماونټ څومره پیسې تو دته انتقالوي تر څو هغه مو پیسو باندې ټریډ وکړي. دغه ټریډر ته انتقالوي، یعنې ټریډر والټ ته نه انتقالېږي، صرف هغه ټریډر ځای ته انتقالېږي تر څو هغه کوم ټریډونه سرته رسوي هغه پیسو هم هغه ټریډ ورسره سرته ورسېږي. دلته هغه اماونټ ورته ورکوي، مثال 100 ورکوي، 1000 ورکوي، هغه تا خو کړي څومره غواړي چې ورته انتقال یې کړي، څومره چې ته غواړې. تا په ډیپوزیټ کې شرط څومره دي د هغو مقابل USDT ته کولی شي، یا تو 1000 دي ته غواړې 100 ورته انتقال کړي، 50 ورته انتقال کړي، 10 ورته انتقال کړي، 100 ورته انتقال کړي. حد اقل باید 10 ورته انتقال کړي، او حد اکثر هلته څو دي 100,000، یعنې 1 لک پورې ته کولی شي چې ته انتقال کړي تر څو دی تا ته ټریډینګ وکړي. البته دوه اکاونټ نه انتقالوي، تا په باینانس اکاونټ کې دي، دی د اجازه نه لري چې تا له اکاونټ څخه دی پیسې ټرانسفر کړي، ویډرا وکړي، هېڅ اختیار هم نه لري. یوه اندازه پیسې دي ډېر کم، ځکه کمیشن به دی ټریډینګ لري چې هغه هم له معاملې څخه دی لاسته راوړي، تا له پیسو څخه یې لاسته نه راوړي. دغه فیوچر باینانس نوی اډ کړی، باینانس کې یو نوی هم نه ده، البته افغانانو لپاره، پښتنو لپاره شاید نوی اوسي، ډېر ګټور ده. ما چې هسټري وکتلې ډېرو ښه ټریډونه سرته رسولي، بریالي ټریډونه سرته رسولي. دغه کارونه هغه بهترین ټریډران کوي، ښه فنډامنټل او ټکنیکل تحلیل کوي، د هغو په اساس باندې دغه ټریډونه بیا خلکو ته اجازه ورکوي دې ټریډونه څوک کاپي کړي. او موږ تاسو کولی شو چې څېړنه وکړو، وګورو مختلف ټریډرانو ټریډونه وګورو، هسټري وګورو او د هغو یو ټریډ را کاپي کړو. نو ښه والی دا ده چې پیسې موږ تاسو په کنټرول کې دي، موږ تاسو په اختیار کې دي. هر لحظه پوزیشن کلوزولی شو، هر لحظه پیسې را ټرانسفر کولی شو، هر لحظه موږ تاسو کولی شو دغه ټریډینګ بېرته د چا سره ټریډینګ څوک کاپي کړی دغه بېرته کنسل کړو. نو دا زموږ تاسو په اختیار کې دي. کوم پوښتنه لرله د ویډیو په کمنټ کې له موږ سره شیر کړئ، زه به تاسو ته مکمل راهنمایي وکړم، او که چېرته ویډیو ضرورت و بلې ویډیو درته باندې جوړه کړم. نو هیله چې دا ویډیو مفید درته هم شوي او تاسو استفاده ځنې وکړئ. بریالي اوسئ، ښه وخت، ښې چارې.